السلام علیکم مینوالو، سلامونه مې قبول کړئ. دا ټایم زه تاسو ته مخاطب یم د سباون ټي وي چینل نه، د دمام نه. تاسو ته نن زه د سیخانو طریقه ښیم چې سیخان څنګه پخوي خلک. زموږ دا ملګری د سواد سره تعلق لري. دا وختي دا غوښه وړه وړه پیسونه کټ کړه، د هغې نه پسې وله مساله جوړه کړه. مساله کې د څه څه ورچې ونیوله که لږ تیز ووایه ښه. دڼیال، دوه قسمه مساله شان، یو پوډر مثلا څه پوډر ښه تیکه پوډر، نیمبو تقریبا 100 دانې نیمبوان، دوه درې غټ نیمبوان 3 کیلو غوښې ته ښه، غوړي، مالګه، او دا بیا پخېږي څومره ټایم کې، څومره ټایم پې لګي. مسالې نه بعد به دا 15 غنټې ږدي، 15 غنټې به دا ږدي چې دا مساله جذب کړي. له پاسه به پلشتک دی چې دا مساله جذب کړي. سیخانو کې وټومبه بیا پخولو کې د دې څومره ټایم لګي. مثلا چې دا اوس ته په سکرو باندې کېدی 4 منټ. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به موږ راځو، تاسو ته به مخاطب کېږو، د پخلی به درته ښیو. دا ټایم موږ تاسو ته صرف وښو چې سیخان جوړېږي څنګه، غوښه څنګه دغه کېږي، بیا سیخانو کې څنګه دغه کېږي. د هغې نه بس به انشاءالله موږ نیکسټ ویډیو کې تاسو ته راځو، تاسو ته به دغه ښیو.